السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د کپسټر په رابطه باندې ده. دوستانو تاسې څنګه کولی شئ په خپل کورونو کې انډکټیو لوډ ته چې عبارت دي دوستانو د پکې واشنګ مشین، ایر کولر او سنگل فیز موټر ته دوستانو چې په AC 220 برق باندې چلیږي، تاسې څنګه کولی شئ دې ټولو ته کپسټر نصب او انتخاب کوئ د فرمول مطابق. نو دوستانو دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کوئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. کله چې مونږه AC پکې واشنګ مشین یا سنگل فیز موټر ته کپسټر انتخابو او دې ته نصب او کنیکشن کوو، نو دوستانو راځو دې فرمول ته چې د دې فرمول په واسطه باندې مونږ کولی شو د درې واړو ته چې AC لوډونه دي دې ته کپسټر نصب او انتخاب کو. نو راځو د کپسټر نصب کنیکشن او انتخاب فرمول ته. C یعنی کپسټر مساوي کیږي د واټ ضرب اپیسنسی ضرب زر تقسیم 220 ضرب 220 ضرب فریکوانسي. د دې فرمول په واسطه باندې تاسې کولی شئ د درې واړو AC لوډونو ته چې دا انډکټیو لوډونه دي دې ته کپسټر نصب انتخاب او کنیکشن کوي. مثلا زموږ سره یو چتی پکې دی چې د دې واټ 60 واټه دی او دا دوستانو پکې موږ په 220 ولټه برق باندې چلو. نو د دې فرمول مساوي کیږي C مساوي کیږي یعنی کپسټر مساوي کیږي د 60 واټه ضرب اپیسنسی دوستانو د پکې انډکټیو لوډونو چې دا اتیا دا پاتیاو کې ضربو 60 ضرب دوستانو ضربو په زرو کې. نو د دې درې واړو اعدادو حاصل مساوي کیږي د 250 اتیا 0.00 سره تقسیموي دوستانو په ولټ ضرب ولټ ضرب فریکوانسي. دوستانو چې زموږ سره ولټ دی 220 ضرب 220 ضرب فریکوانسي چې 50 ده، نو د دې حاصل موږ ته په لاس باندې راځي 4.00 سره. نو د دې دوستانو کپسټر مساوي کیږي د 2.13 مایکرو فراد سره. نو د دې فرمول په واسطه باندې دوستانو تاسې کولی شئ خپل هر قسم انډکټیو لوډونو ته لکه پکې واشنګ مشین، ایر کولر او سنگل فیز موټر ته کپسټر نصب او انتخاب کوي. دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د کپسټر د نصب او کنیکشن پر رابطه باندې وا. دوستانو که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کوي، نو دوستانو که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړئ زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.